سلامونه دوستانو، امید ده چې تاسو به روغ جوړ او ټیک ټاک وئ. دوستانو زه تاسو ته نن ښایم چې تاسو د واتساپ ډیلیټ میسیجونه څنګه لیدای شئ. نو راځو چې موږ د واتساپ ډیلیټ میسیجونه څنګه چیک کولی شو. تاسو وګورئ او دا میسیجونه ډیلیټ شوي دي. دا پته ماته نشته چې څه پکې لیکلي دي، خو دا اوس موږ ګورو چې دې کې څه لیکلي دي. نو خوږو کتونکو، تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. تاسو ته د یوه اپلیکیشن ضرورت دی چې تاسو دا پلی سټور هغه کوئ، ښکلاو کوئ او تاسو به دلته سرچ کوئ. بخښنه، وامر یو اپلیکیشن دی، WAMR وامر. تاسو ګورئ پاس تاسو ته رسي، دا به سرچ کوئ او ما آلریډي ډاونلوډ کړی دی او دا به چې تاسو یې اوپن کوئ او دې چې کوم دا ډسکلایمر کوم هغه دی دا به ایکسپټ کوئ او را به شئ او دې کې تاسې کوم اپلیکیشن غواړئ لکه واتساپ بیا به مخکې لاړ شئ. میوټ فایل انیبل دا به انیبل کوئ. دې ځای کې به تاسو ته راشي وارم ناٹ الاؤډ دی او دا به الاؤډ کوئ، الاو یې کوئ، بیک به شئ او دا چې کوم دی دا به هم الاو کوئ. اوس ګوره چې زه دې واتساپ نه ګورئ دا میسیجونه مې وکړه او دا زه اوس ډیلیټ کوم. ډیلیټ فرام ایوری ون ډیلیټ شو او راځم واتساپ ته. اوپن مې کړ، ګورئ تاسې دا میسیجونه ډیلیټ دي او تاسې به راشئ هغه اپلیکیشن ته. اوس ګوره چې د کوم میسیجونه ما ډیلیټ کړه وګورئ. ومې کتل د کوم میسیجونه مې چې ډیلیټ کړي او دلته راغله